څوک غواړي چې د ده بچی دي الله پاک جل جلاله د هر ډول شر و افات و بد نظر د شیطان او د جناتو د اثر څخه الله محفوظ وساتي. موږ هر یو غواړو هر کس د خپل ماشوم دپاره څومره ځغاسته کړې ده، د خپل لمسي دپاره یې څومرې لارې لټول دي چې زما لمسي نظر بد لرې سي، یا څوک دته وګوري نظر بد اثر ورباندې ونه کړي، یا د جناتو د شیطانو د اثر څخه لرې سي، یا د افاتو د امراض څخه لرې سي. څونه کوشش موږ کوو، لیکن نن د الله د رسول صلی الله علیه وسلم یو سنت عمل در ښیم. که چیرې یو پلار را ولاړ سي، یو نیکه را ولاړ سي، دغه دعا چې زه اوس درته څه یم پر خپل لمسي یا بچي باندې دم کې الله پاک جل جلاله به د دې دعا په برکت باندې د ده د بچي څخه هر قسم آفات، امراض، مصیبتونه، د شیطان اثر و د جنت اثر، د بد نظر اثر ټول ځین لرې کړي. روایت کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپل لمسیان حضرت حسن رضی الله عنه، حضرت حسین، دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم لمسیانو ډېر پر ګران، ډېر زیات مینه ورسره درلوده. حدیث کې راځي د الله رسول وایي یا الله زه د حسن حسین سره مینه لرم، ته هم مینه ورسره وکړه، ته هم د دوی سره مینه وکړه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم پر خپل لمسیانو باندې دغه دعا ویل، او بیا به دا د الله رسول وفرمایل کان النبی یتعوذ یا یعوذ. د الله رسول صلی الله علیه وسلم با پر حضرت حسن، حضرت حسین رضی الله عنه به دغه دعا ویل، دم به ورباندې کوي، او د الله رسول به ویل چې دا ستاسو د نیکه سنت عمل هم دی چې ابراهیم علیه السلام دی. حضرت ابراهیم علیه السلام به هم پر خپل بچانو حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام باندې دا دعا ویل. الله پاک جل جلاله به دغه دعا د اثر او د برکت لوري دغه ماشوم به بیا د مشکلاتو، د آفاتو، د بد نظر او د جناتو د اثر څخه لرو. اعمال کې ډېر زیات دخصه موږ باید اعمالو ته بخه کړو. هغه دعا شته اعوذ بکلمات الله التامه ومن كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه. اعوذ بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه. دا به ووایې بیا پر د خپل بچي المسیح باندې دم کې. دا د دعا د الله رسول مشتره شوی او د الله د رسول سنت هم دی، د خپل پر لمسیانو باندې دا دعا ویل. او دا بیا ویل د الله رسول صلی الله علیه وسلم به دا ویل چې ستاسو پلار حضرت ابراهیم علیه السلام هم پر خپلو بچانو باندې دغه دعا دمول، او د دې دعا په ذریعه به د الله تبارک وتعالی څخه غوښتل چې دی د هر قسم آفات او مصیبت څخه لري. نن چې موږ پر ماشوم باندې جټکه راغلی دی زغله و در ارزه، لیکن موږ دوای وکړه، تداوی په کار واچو، هېڅ عیب نه دی په اسلام کې، منع نه ده، لیکن مسنون اعمال ته مخه کړه. یو دا چې په میاشت کې خامخا په کور کې صدقه کوئ، دا صدقه د امراضو د آفاتو د لرې روال دپاره غټ ذریعه ده. صدقه ترد البلا. او دویم دا چې هر ماښام هر سهار دغه دعا پر ځان باندې، پر فامیل باندې، پر خپل اولاد باندې دموه. د په ذریعه باندې به الله پاک جل جلاله ستا د کورنۍ او فامیل څخه د هر قسم نن سبا بد نظر خلک ډېر دي، حسد، بغض، دا شان پر تا نه لورېږي چې دا داسې توکي یو سړی ستا در باندې راوکړي، اوف د کومې خوا یې پیدا کړي چې ته د اوف د دنیا تیر کې داسې ستړی وفېری. د دې سره حفاظت لپاره دا دعا ویلې، دغه اعمال دي په خپله یې مې زده کړه، مېرمنې ته یې مور زده کړه، انا دې په خپل لمسیانو باندې وایي، مور دې پر خپل اولادو باندې وایي، پلار دې پر اولادو باندې وایي، نیکه دې پر لمسیان باندې وایي. الله پاک جل جلاله به د دې په وجه باندې د دغه هر قسم بد نظر چې کوم اثرات یا د جادو اثرات یا د شیطانو د جناتو پیریانو اثرات الله پاک پیدا کړي. د حدیث ته دا د ځان خبره نه ده، خود ساخته نه ده، دا د الله د رسول مبارک عمل دی. او د الله رسول فرمایي چې دا د ابراهیم علیه السلام مبارک عمل هم دغه دی، هم دغه دعا پر خپل بچانو باندې دمول چې حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام. موږ ته هم په کار ده سنت طریقه باید موږ عمل کړو.